کله چې د تقدیر متعلق خبر راشي نو تاسو به دوه قسمه خلک لیدلی. یو هغه خلک چې تا ته به دا خبره کوي چې دا څه کېږي په دنیا کې هغه الله پاک آلریډي لیکلي. ستا محنت، ستا سوچ فکر، ستا دعاګانو ته هېڅ هم ضرورت نشته. ځانه په ارام کښېنه او هر څه به دله په تیاره راځي. یو هغه خلک چې هغه به تا ته دا خبره کوي چې نه، ته محنت کوه او د محنت په بدله کې به الله تعالی ډېر څه درکوي. او بعضې کسان پکې دا هم وایي که ته دا وایي چې دا هر څه په قسمت کې لیکلي، ورشه د غر نه ټوپ وکړه چې کله د هډوکي ټوټې ټوټې شي یا مړ شي. دا هم ستا په قسمت کې لیکلي چې د څو پورې موږ د تقدیر په کنسپټ باندې ځان لاجیکلي او دغه شان اسلامیک پرسپیکټیو سره ځان نه پوه کړی نو زموږ په ذهنونو کې به دا سوالات راځي. بیا به کله د کمر نه دنګو او په خپله خاص هم ناراض یو، په خپله هوټک کار کوو نو بیا به بل ته هم وایو چې کارونه محنتونه دا هېڅ مه کوه. تر ټولو نه اول راځو په اسلامیک بلیف باندې لږ خبره کوو. زمونږ دا بلیف دی چې الله پاک هر څه چې دي هغه د مخکې نه پیژني او د هغې په باره کې ورسره علم موجود دی. اوس دلته کې یو ډېر اهم سوال پیدا کېږي او سوال پیدا کېدل پکار هم دي. که فرض که الله پاک ته د هر څیز په باره کې د مخکې نه علم موجود دی نو بیا که یو انسان قتل کوي یا بله ګناه کوي نو آیا د دې انسان نه اختیار اخیستلی کېږي؟ مثال یو کس دی هغه قتل وکړو او الله پاک ته د دې خبرې پته وه چې دا کس به پلانکي ځای کې په پلانکي ټایم باندې قتل کوي نو دا کار خو به هسې هم بیا کېدو او چې کېد نو د دې کس سره اختیار ختم شو. تاسو به ډېر اورېدلي مې په دې انټرویانو کې چې بعضې کسانو انټرویان لي چې دا قتل دې ولې کړی، هغوی دا خدای پاک لیکلي چې په دې ټایم باندې به زه قتل کوم. نو په دې سوال باندې به هم ځان منطقي تور پوه کړو. دویم نمبر خبره څه ده؟ الله پاک هر څه چې دي هغه زموږ لیکلي چې پلانکي کس ته به پلانکي ټایم باندې پلانکي څیز به میلاویږي او پلانکي ټایم باندې به دلته مرګ میلاویږي. او دغه شانتې هر څه چې کېږي هغه د الله په خواهه باندې کېږي. بلا شی نورې خبرې هم په دې کې دي خو دا درې چې دي دا پکې ډېر زیاتې اهمې وي. اوس راځو خپل اولنی سوال له چې آیا انسان نه پری ویل اخیستلی کېږي، د انسان نه اختیار اخیستلی کېږي په کوم ټایم کې چې دی یو کار کوي؟ الله پاک خو دا هم وایي که نه په قرآن کې بار بار راغلي چې انسان له ما اختیار ورکړلی او په هغې باندې هم بیا پوه کوم په قرآن کې کوم ځای کې راغلي او دا څنګه ثابتېږي د قرآن نه چې انسان سره فری ویل یعنی اختیار موجود دی. راځو اولني سوال ته. دا کوم شی چې تاسو وینئ په دې کې چې دا ګډې وډې دارې دي دې ته ویلی شي میز. اوس فرض که په دې میز کې دلته کې یو انسان موجود دی او دا انسان بهر ته د وتو کوشش کوي. دا څیز به تاسو لیدلی په پارکونو کې او دغه شانتې په نورو ځایونو کې به لیدلی د دیوالونو نه یې جوړ کړی، ټولې لارې پکې بند دي، یوه لاره صرف په دې کې کلا وي. اوس دا انسان چې دی بهر ته د ودو کوشش کوي، دی چې کله داسې راشي په دې لاره باندې او دلته کې راشي نو دا لاره ورته بنده ده. دغه شانتې دی بیا کوشش کوي د بهر ته د وتو او دی د یو داسې لارې انتخاب کوي چې هغه اکثر بنده راهي. اوس په دغه ټایم کې یو کس دی او هغه په هلیکاپټر کې ناست دی او د دې نظاره کوي. اوس هغه ته د دې خبرې نه مخکې علم دی، د دې خبرې علم ورسره د مخکې نه موجود دی چې دې کس کومه لاره منتخب کړې ده هغه غلطه ده. خو د دې مطلب هرګز دا نه راځي چې دې هلیکاپټر کې کوم کس ناست دی هلیکاپټر کې دا کس مجبوره کو، دا یې مجبوره کړی نه دی، د انتخاب د لارې په خپله باندې کړلی. لیکن کم کس چې د دې نظارې نه بار و، د دې شیپ نه بار و، هغه ورته د یو بل انګل نه کاته نو هغه ته د دې خبرې د مخکې علم و چې دې کس کوم انتخاب کړلی دی د غلطې لارې کړلی. نو دغه شانتې الله پاک ته د مخکې نه علم موجود دی چې پلانکې کس په پلانکي ټایم باندې په دې ځای کې دا کار کوي. خو د دې مطلب دا نه دی چې د دې اختیار اخیستلی کېږي، ځکه چې الله د دې ټایم او د سپیس نه بار دی نو هغه ته مخکې نه د دې خبرو علم موجود دی. په دې سوال باندې به تاسو کلیر شئ. اوس راځو د تقدیر قسمونه دي. یو دی تقدیر مبرم، یو دی تقدیر معلق. تقدیر مبرم چې دی هغې تقدیر ته ویلی شي چې هغه بالکل بدلیږي نه د انسان په محنت سره بدلیږي او نه په دعاګانو سره بدلیږي، بلکې الله پاک چې څنګه لیکلی هوبهو به درته دغه میلاویږي. تاسو له زه اسان مثال درکړم. والدین د انسان چې کوم مور پلار دي که دی هر څومره خواهش وکړي چې دا مور پلار زه په کباړ کې بدل کړم، نوي مور پلار کول همدا شته زما خوښ نه دي
نو دی دا نشي کولی، ځکه چې الله پاک دا د مخکې نه ډیسایډ کړي وه چې د پلانکي کس په پلانکي والدین دا به مور پلار وي. دغه شانتې د مرګ ټایم دی، انسان ته به په دې ټایم باندې مرګ راځي، نو دی که هر څومره کوشش او هر څومره دعاګانې وکړي دغه مرګ چې دی دی یو سیکنډ وروسته کولی نه شي. بلا شی نور مثالونه هم دي، خو دا 2 مثالونه پوره دي. یو دی موږ سره تقدیر معلق. تقدیر معلق هغې تقدیر ته ویلی شي چې په هغې کې چینجز کېږي د دعاګانو په مدد سره او دغه شانې د محنت په مدد سره. دې کې یو څو مثالونه تاسو له ما درکړو، والدین او موت، او یو څو مثالونه پکې نور هم شته. د دې نه علاوه چې څومره څه دي هغه به راځي په تقدیر معلق کې چې هغه د دعاګانو او د محنت سره چینج کېږي. د تقدیر مبرم او د تقدیر معلق کنسپټ په ستاسو په ذهنونو کې راغلی. او د تقدیر مبرم په باره کې دا په قرآن کې په سورة القمر کې آیات نمبر 49 کہ اللہ پاک فرمائے بے شک ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے. مونږ چې دا څه پیدا کړي په دنیا کې په دې ټول کائنات کې دا هم په ناپ تول باندې پیدا کړي. دا داسې هوایي نه دي راغلي یو پرده دلته کې راغله بله دلته کې راغله بله هلته کې راغله. دا په خو پراپر طریقې سره دا پیدا شي دي او دا د یو قانون تحت پیدا شي دي، قانون ماتحت پیدا شي دي. دغه شانتې په صحیح بخاري کې 5986 یعنی 5986 نمبر حدیث دی د صلة رحمۍ په باره کې. پای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو انسان ته په رزق کې او په عمر کې برکت راتلی شي کله چې دی صله رحمي کوي. یعنی د صله رحمۍ په صله کې به ده ته عمر کې برکت او په رزق کې پراخوالی چې دی هغه به مهیا کېږي او ده ته به ورکړی کېږي. د دې خبرې مطلب دا راځي چې محنت چې دی دا د هر څیز دپاره شرط دی. صله رحمي څه ته ویلی شي؟ د یو انسان سره ښېګړه کول. نو انسان سره ښېګړه چې کوي نو په هغې کې به ته دماغ استعمالوي، سوچ به کوي چې څنګه ورسره ښېګړه وکړم. دغه شان د خپې لاسونه به استعمالوي، محنت به کوي، تش په سوچ هم نه کېږي، تش په خبرو هم نه کېږي. نو د دې نه معلومېږي چې تقدیر معلق چې دی دا بلکل شته او انسان خپل تقدیر چې دی هغه بدلولی شي په محنت سره او په دعاګانو سره. دغه شانتې په سورة الکهف کې آیات نمبر 29 کې الله پاک فرمائے بس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے. د چا چې خوښي ایمان دې راوړي او د چا چې خوښي کفر دې اختیار کړي. دلته کې د خوښي خبره کړله چې د خوښي خبرې وکړو نو مطلب دا چې انسان سره فری ویل شته. فری ویل مطلب څه دی؟ اختیار. چې څه کوي دا انسان په خپله خوښه باندې کوي. مطلب دا د خبرې دا دی چې انسان یو غلط کار وکړو یا یو صحیح کار وکړو، د انتخاب د دې کار په خپله باندې کړی دی. بیا د قتل او د غلا غلطۍ د نورو ګناهونو هغه ریزلټ یا د نورو کارونو چې کوم انسان کوي هغه په تقدیر باندې نه راړی چې دا خو زما په تقدیر کې آلریډي لیکلی شي، دا ځکه په ما باندې وشو. ځکه چې الله پاک انسانانو ته ورکړی دی فری ویل او فری ویل. سورة الکهف آیات نمبر 29